بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه، د روغتیا او سلامتیا په هیله مو نن شپه بیا هم راغلی یو د دغې مورکۍ خواته. دا مورکۍ تقریبا ډېر کلونه وړاندې کونډه شوې ده. کله چې دا کونډه شوې د دې نه دغه زامن او پاتې دي، چې دغه زامن ورته پاتې، د دې زامنو عصبي حالت جوړ نه دی. یعنې دوی خو دي په یعنې ځوانان ښکاري، مشران ښکاري، خو د دوی ذهنونه اوس هم د ماشومتوب په حالت کې دي. یعنې ذهنونو یې هېڅکله هم وده ونه کړله، ذهنونه یې هماغسې وړه پاتې شول. د مورکۍ څو لورګانې هم دي چې هغوی د سترګو تکلیف لري، یعنې سترګې یې کار نه کوي، یعنې نورمال نه دي. تر څنګ د دې مورکۍ خپله مریضه ده. مور تېره میاشت ښه تېره شوه؟ بس ښه تېره شوه، ډېره ناجوړه م، څو وارې دلته لاړم ډاکټرانو له، او اوس مې دا د سترګو نظر مې ځي. بله ورځ د سترګو ډاکټر له لاړم، خدای شته پیسې رانه وانغېستو. جمعې ورځ وه، پرچه یې رالیکلې، خو دوایي موایي مې نه ده اخیستې، چشمې یې رالیکلې. بس پرچه مې راوړې ده، یعنې نقصه ده اخیستې، خو دوا او دې لا نه ده نقصه مې اخیستې. ته راواله د سترګو پرچې راوړه. ښه، نو د مورکۍ دغسې مشکلات ډېر دي. دوی دلته په ډاکټر له لاړم، وینه یې ټېسټ کړه، وینه دې کمه ده، وینه مې نه پوره کېږي. بس ډېر تکلیفونه راباندې تېر شو. رڼا د سترګو کلینیک شاته یې دوایي لیکل. دغه دوا ده چې تر اوسه دوا ده. د دې مورکۍ مشکلاتونه ډېر دي. موږ هڅه دا کوو چې همیشه موږ یو میاشت او بله میاشت حداقل دلته راشو، یو څه اندازه څه ناڅه مرسته ورسره وکړو. خو کله په وخت راورسېږو، کله ناوخته راورسېږو. زموږ د شپې راتګ هدف دا یي چې دغه کور دی، دې کور کې زموږ خویندې مو اوسي. دغه هلکان اکثره د ورځې خوانه په کور کې نه وي، نو د شپې ځکه راځو چې حداقل د هلکان په کور اوسي او دوی اوسي چې موږ دلته راشو. مورکۍ مشکلات د مخکې موږ بیان کړي، په همدې پاڼه کې ویډیوګانې شته، که څوک وغواړي هغه کتی شي. هغه عمده ترین کوم مشکلات چې دي، زه نه غواړم چې خبرې تاسو سره اوږدې کړم. د حسن په نوم یو ورور د سعودي عرب نه تا سره مرسته کړې، چې هغه مرسته به زه تا ته وسپارم. خدای پاک دې والا ډېر عمر ورکړي، خدای دې اجر دنیا او په آخرت ورکړي. امین کې، مننه. څوک موږ سره کومک کوي، الله دې ورسره امین کې، امین کې مور. دا د 1000 2000 3000 4000 5000 6000 دا د 7000 7500 7550 او 7580 افغانۍ حسن وروره چې کوم تاسو له موږ سره مرسته کړې وه، موږ یې سپارو دغې کورنۍ ته. مورکۍ حسن ته به دعا کوئ. ولې نه، دعاګانې خو کله نه پیسې دغه کړي دي، تا موږ ته ویلې، نو بس دعاګانې وله ډېرې ډېرې کوم. خدای پاک دې د ستا سره وله ډېر عمر ورکړي، خدای دې کامیاب کړي، الله دې نور هم ډېر او تېر ورکړي چې د غریبانانو سره مرسته کوي. خوشحاله اوسئ مورکۍ، مننه.